د ټریننګ شروع کېدل نه بعد نن موږ یو بل سټپ اخیستی ده چې شاګردان موږ ټول په یو ورځ باندې راغواړو، هغوی باندې 3 ساعته 4 ساعته الا 15 ساعته پورې موږ پریکټس کوو، پروجیکټ ورکوو، پروژې ورکوو، ټاسکونه ورکوو چې هغې باندې وګورو دوی د ګرافیک ډیزاینز کې یا فرنٹ اینډ کې یا ډیجیټل مارکیټینګ کې دوی څومره اوسه پورې زده کړه کړې ده. تقریبا 2 میاشتې د نږدې ټریننګ وخت شوی ده. نو دوی شاګردان ته ټول ته ما ټاسکونه ورکړي دي، ټول بیزي دي، لګیا دي او شیرچای او کیک هم خوري، مزې دي. صحیح ده که نه؟ اوس راځو یو دانه ګورو چې چا څومره کار کړی ده او څومره یې د پروجیکټ مکمل ده، څونه غلطیان دي پکې او څونه دوی کریټیو آیډیا یوز کړي دي. د 2 میاشتې څخه وروسته مونږ نن لومړی ورځ چې مونږ بوټ کمپ لرو، دا بوټ کمپ د 4 ساعتونو په جریان کې و او مونږ دلته نوې تجربې تر څو همداسې تجربې یعنې بوټ کمپ هم تر څو مونږ نه و کړی، دلته هم ډېر ښه تجربې ترې واخیستې. دلته مې پوسټر یې جوړ کړې او دا مونږ ته ډېر یو ښه ایکسپیرینس و چې دې بوټ کمپ نور هم مونږ ډېر مننه کوو د یولونا دفتر څخه چې مونږ ته دا بوټ کمپ اماده کړی و او مونږ ډېر ایکسپیرینس پکې واخیسته. کله هم چې تاسو یو ډیزاین کوئ، هغه که چیرې ایډورټایزمنټ اوسي، پوسټ ریسرچ اوسي، برانډینګ په نظر کې وساتئ. بعضې برانډ کلر خلک بیکګراؤنډ کې ورچوي، بعضې د برانډ کلر په مغه پروډکټ کې اوسي، بیکګراؤنډ یو انورټډ کلر سره جوړئ. برانډ نوم همیشه یې خیال کې وساتئ چې برانډ نوم باید کوم ځای کې راشي او څنګه اوسي. خو که چیرې تاسو یو سیمپل جوړوئ، مثلا داسې یو سیمپل جوړوئ چې هغه صرف ډیزایني، برانډ ته پکې نشو کوئ یا برانډ مهمه نه ده، بیا ته مجبور مکلف یې چې هغه برانډ نوم هغه ځای نه ته ایریز کړي، پاک کړي، چې هر رقم ته اوسي. که بوتل باندې د برانډ نوم اوسي هغه ته نه پاک کړي، که چېرته لاندې لوګو یې هر څه یې هغه پاک کړي، سلوګن یې هغه پاک کړي. همیشه دغه یو میسج بل چې کله هم تاسو پوسټر جوړوئ یا برانډ اډورټایزمنټ کوئ، تاسو سوشل میډیا دپاره یا ارزې دپاره یو داسې وړکی داسې میسج وي چې هغه میسج یو لاین یا 2 لاین وي خو ډېر شارټ وي چې هغه همیشه باید د خلکو په ذهن کې پاتې شي. د باندې باید تاسو ډېر کار وکړئ چې بوتل خو ګوري، تخفیف هم ګوري، دا هم ګوري، مګر داسې یو بل میسج چې هغه ریډ کوي سړی یا په ذهن کې پاتې کېږي چې والا دغه میسج ډېر ښایسته و، یا داسې میسج چې هغه ته خپل تا ذهن خپله ریکارډ کوي. نو هغه شیان ته ډېر خیال سار پوسټر چې جوړوي داسې یو خبره پکې چې هغه آی کیچنګ اوسي. دغه شیان باید تاسو کار وکړئ. نو سټوډنټان ټاسکونه تاسو وکتل، هر یو موټر ډیزاین دی، بل انرژي ډرنک ډیزاین دی، ټاسک هم ګورئ چې په کنسپټ د دې څومره ډیولپ شوی ده. نو وایم چې دماغ خوري ده، خو بس خپل هم ډېر زحمت وباسي. هلکان ورځ هم 4 ساعته 5 ساعته کار کوي، دوی خپل منځ کې یو ګروپ لري، ګروپ مطابق کم ټاسک هم چې یو کس کار کوي هغه اپلوډ کوي، بل نفر کوشش کوي چې هغې نه بهتره جوړ کړي، هغه بیرته اپلوډوي. یو کمپټیشن، هیلتي کمپټیشن غوندې سیستم روان ده، نو ځکه دوی ډېر زر ډیولپمنټ کړی. اکثر ګرافیک ډیزاینرز دومره کم وخت کې کنسپټ دومره ډیولپ کېږي نه، ټولز به زده کړي، مګر آیډیا او کریټیویټي چې کوم ده د دوی ماشاءالله ډېر کم وخت کې ډېر رشد کړی ده. عکسونه او کارونه تاسو وکتل چې کومه څه ټاسکونه دوی جوړ کړي دي او نور هم جوړی. بعضې پالش خو عموما ما ته هم پالش پکار ده، نور ته هم پالش پکار ده، به ورو ورو صحیح شي. زه دوی ته بل ټاسک ورکوم
نور ټاسکونه ګورو چې لږ زره چیلنجینګ ټاسک وسي چې څنګه کوي. دا خان صاحب خو چې کار کوي بل ته بیخي ښه نه چې بل څوک ما کارونه ګوري چې کاپي نه کړي رانه که نه. او دا هم همداسې ښه ډیزاین روان کړی ده، 2-3 دانې جوړ کړي دي. سکرین باندې تاسو ته ښکاري. د پروجیکټ هم یو کمپلیټ ده، دویم باندې لګیا ده برانډینګ کوي د کوم انرژي ډرینک ده. دا هم دا د ریډ بول شوقیده ده، نو د ریډ بول برانډینګ کوشش کوي جوړ کړي، ګورو چې آخر ریزلټ یې څه رقم ته راوځي. نو موږ سره اوسئ، نور چې کوم پروجیکټس موږ ورکوو، کوم طریقې سره دوی موږ ټرین کوو، هغه به یو یو تاسو وګورئ چې آخر حد د دوی کوم سر ته رسیږي. دغسې 2 هفتې بعد، هر 2 هفتې بعد به موږ یو بوټ کیمپ ټریننګ لرو، او دغه ټریننګ کې به د دوی سکلز کتل کېږي چې څومره پالش شوي دي او څومره پالش ته ضرورت لري. اول ټاسک تاسو ماشاءالله ډیر ښه لاړو، پوسټرز او ایډورټایزمنټ شول، هغه ډیر ښه طریقې سره ډیزاین شول او ډیر ښه امپروو هم کړی دی بخش کې. اوس یو بل چیلنج ته ځو چې هغه به لږ زره ټف وي، چې کریټیویټي په لږه زیاته پکې استفاده کیږي. څنګه کولی شئ تاسو یو برانډ ریپرزینټ کړئ؟ هغه برانډ ریپرزینټ کیږي د چی په واسطه د لوګو په واسطه، او لوګو به تاسو ریکریټ کوئ، ځان نه به نه کریټ کوئ، ریکریټ کوئ. هغه هم د کومې کمپنۍ دی؟ فیسبوک. انټرنیټ یوزیج بند، ګوګل نه به سرچ نه کوئ. ګوګل نه که چا سرچ وکړه هغه ماته معلومیږي چې ګوګل کې کوم څه کنسپټ دي. خپل آیډیا به استفاده کوئ، او چې کوم هم کریټیویټي راځي سکرین کې واچوئ. زه ګورم فیسبوک دواړه داسې یو کیورډز دي چې ډېر څه ډیزاینز پکې کیږي. خپل هم که فکر وکړئ کولی شئ چې یو څه نیو آیډیا سره راشئ. نو دا تاسو نیو چیلنج ده، شروع شئ پکې.